د ځان بساینې پر لور د بلخي پانګوالو یو بل ګام دا په بلخ ولایت کې د مکروني د تولید یوه نوې کارخونه ده چې تازه یې په کار پیل کړی دی. د دې کارخونې د مسؤلینو پر وینا شته امنیتي وضعیت او د اسلامي امارت لخوا د صنعتکارانو څخه د کلک ملاتړ له امله یې زړه ښه کړ چې هیواد کې پانګونه وکړي. دوی وایي د شاوخوا 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت کې دغه کارخونه جوړه کړې او لسګونه تنه پکې په کار بوخت دي. فابریکه مکرونی ریحان در سال جاری 1403 هجری شمسی توسط وزیر صاحب محترم تجارت و بزرگان ولایت بلخ افتتاح گردید. در فابریکه مکرونی ریحان در حدود 2.5 میلیون دلار سرمایه گذاری شدگی است. فابریکه مکرونی ریحان 60 نفر کارمندا مشغول کار می باشد. د دې کارخونې مسؤل سید فرهاد وایي د فابریکې د پرانستې لا د ګوتو په شمار ورځې تېرې شوي خو تولیدات یې په ټول هیواد کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوي او ډېر ژر به تولیدات بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شي. خوشبختانه ما توانستیم از محصولات خیش را در سراسر کشور به توزیع و به فروش برسانیم. این نماینگر کیفیت و برتری محصولات ما می باشد و همچنین هموطنان ما در سراسر کشور از مکرونی ریحان که در بازار عرضه شده استقبال گرم نمودند. انشالله بخیر عنقریب محصولات ما همین مکرونی ریحان خارج از کشور صادر خواهد شد. سید فرهاد وایي کارخونې د میاشتې تر 800 ټنه پورې د تولید ظرفیت لري او که اسلامي امارت د صنعتکارانو ملاتړ ته دوام ورکړي او په واردېدونکو مکروني ته ورته خوراکي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي کولی شي د مکروني د تولید برخه کې هیواد ځان بساینې ته ورسوي. از دولت امارت اسلامی امیر خواهشمندیم که مواد غذایی که مشابه مکرونی میآید تعرفه های گمرکی آن را بلند ببرد و تا همه تاجری که سرمایه گذاری میکنه داخل کشور رشد نمایند. پلان آینده ما زمانی که اگر امارت اسلامی همه مواد خوراکی که مثلا مکرونی است و خود مکرونی است از خارج بند شود ما ظرفیت کارمند خود را اضافه میکنیم و ماشینالات مدرن دیگر میاریم و اما تقاضای بازار هر چقدر باشه ما مرفع میسازیم. دې کارخونه کې په کار بوخت ځوانان وایي که افغان پانګوال خپله شتمني په هیواد کې مصرف کړي اړتیا به پیښه نشي چې ځوانان مو بهرنیو هیوادونو کې په پردۍ مزدورۍ لاسونه تڼاکې کړي. از تاجرها به این تقاضای می است که کوشش کنند در کشور خود سرمایه گذاری کنند، کشور خود را رونق بدن. این ملک همه ماست، این ملک ماست. ما چی حاجت داریم وقتی که در ملک خود ما کار باشند، کار مساعد باشد تا کشورهای بیگانه و همسایه بریم و اونجا تغییر شویم. کشور خود ما که اگر آرامش و کار باشد این جوانای ما که در ایران و پاکستان میره از مواد مخدر دوری میکنند در کشور خود کار کنند. ما بسیار خوش هستیم به خاطر از اینکه هرچی فابریکه زیاد تأسیس شود هموطنان ما زمینه کار برشان بسیار مهیا می باشه. بلخوا د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي د اسلامي امارت لخوا د صنعتکارانو هر اړخیز ملاتړ د دې لامل شوی چې هیواد کې صنعتي انقلاب رامنځته شي. د دوی پر وینا د صنعتکارانو پر وړاندې خنډونه یې له منځه وړي او هر څوک کولی شي هیواد کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې ټول مسؤلین د مشرتابه څخه تر کابینې او تر ټولو مسؤلینو پورې ودې ته ژمن دي چې خپل د داخلي تولیداتو یا د صنعتکارانو پوره حمایت وکړي. هغه ستونزې او مشکلات چې مخکې وي الحمدلله هغه په مکمل ډول باندې حل شوي دي. د خصوصا صنعتکارانو دپاره ټول شرایط الحمدلله اوس موجود دي. که د ځمکې ورکړه ده او که د برېښنا مشکل دی او که نور د دوی د خام موادو په معافیت چې راځي الحمدلله دا مشکلات ټول حل شوي دي. نو یو ښه زمینه ورته مساعده ده د دوی حقوقو ته د دوی مالونو ته د دوی ځان ته الحمدلله ټول دا محفوظ دی. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست د مسؤلینو پر وینا روان کال کې له 300 څخه زیاتو کارخونو ته د کار جوازونه ورکړي چې ډېرو یې په کار پیل کړی او په بېلابېلو برخو کې تولیدات کوي.